ملګرو د افغانستان ګاونډی هیواد چین له ډیر سخت حالت سره مخ شوی دی. چین هیواد زیاتو کسانو ته ویلي چې چین ته د دې زیات کار له امله نه راورځي، یعنی چین هیواد ته نه راځي ځکه چې هلته وضعیت زیات خراب شوی دی. نو ملګرو راځئ چې راپور وګورو چې څه شوي دي. قدرمنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو په خیر. په چین هیواد کې 440 تنه د تنفسي ناروغیو په نوي وایروس اخته شوي دي. د چین د ملي روغتیا کمیسیون وایي چې د دغه هیواد په 14 ولایتونو کې 440 کسان د تنفسي ناروغیو په وایروس اخته شوي دي. تر دې دمه د 9 تنو د وژل کېدو راپور هم ورکړل شوی دی. یو چینایي چارواکي وویل چې د تنفسي ناروغیو د دغه زیږوونکي نوي وایروس د خورېدو مخنیوی ځکه روغتیاپالو ته ستونزمن شوی چې دا وایروس د چاپیریال او بدلونونو په وړاندې مقاومت کولی شي. لومړی د دې وایروس د خپرېدو راپور په ډسمبر میاشت کې له ووهان ولایت څخه ورکړل شوی و. دا وایروس NQ2019 نومول شوی او ډاکټران وایي ښایي انسانانو ته په دې وایروس د ککړو سمندري خوړو یا ژوبڼ له لارې ناروغي انتقال شوی وي. امریکایي چارواکو ویلي دي یو سړی چې د جنوري په 15مه نیټه د چین له ووهان د امریکا واشنګټن ته ستون شوی و، د سیټل ښار ته نږدې په یو روغتون کې بستر شوی و. د دغه بستري کس وضعیت ښه بلل شوی. په تایلند، جاپان، تایوان او سویلي کوریا کې د دغه نوي تنفسي وایروس تازه پیښې راپور شوي دي. روغتیا نړیوال سازمان پرون یوه بیړنۍ ناسته کړې وه او دا واضح کړې وه چې آیا په چین کې د نوي وایروس خپرېدل یو نړیوال روغتیایي بیړنۍ حالت دی که څنګه. ملګرو په دې هیله چې دغه راپور به مو راسره تر پایه پورې کتلی وي. که چیرې مو خوښ شوی وي نو حتما یې در سره لایک کړئ او نورو ملګرو سره یې هم شریک کړئ. تر بلې ویډیو پورې د لوی الله په امان.